پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله اخیری حج وکړ پیغمبر علیه السلام سر وخرو او د پیغمبر علیه السلام ویخته صحابو تقسیم کړل هر چاته یو ویختو رسید او چاته دوه رسیدل او دنیا کې خوار شو. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ته دوه ویخته رسیدلی هغه د خپل ټوپه کې ګنډلی دلته او د چې به کوم ځای ته جهاد لته او جنگ لبته اقه ټوپه به پسروله د پاسه به بیا جنگي ټوپه کې خو دا خو لاندې به ټوپه و چې ویخته د پیغمبر علیه السلام پکیو موی مبارک دقه یو ځای کې کافر سره مقابله وا او مسلمانانو باندې سخت رااله تکلیف راغی ددنه هغه ټوپه وغورځېده روستو وغورځېده دی ورپسې روستو راتاو شو اوس چې دی راتاوېده نو نور فوجونه مسر راتاو شو هلته کافرو پې حمله وکړه مسلمانانو ته یې غټ نقصان ورسو دا شکایت حضرت عمر ته مو شو چې دې سړي مسلمانانو ته ډېر لوی نقصان ورسو د یوې ټوپې دپاره دی چې دی نو راتاو شو نو مونږ یې هم غرق کړو او ځان یې هم غرق نقصانی مسلمانانو ته رسولی دی. نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ورته وی زه د ټوپې دپاره نیم واپس شوی په دغه ټوپې کې د دوانو جهانو د سردار ویښته مبارک او د هغه په ویښتو مبارکو باندې زه او زما بچي او زما دا ټول لښکر هغه قربان مونږ څه شي یو نو هغه ټوپې به د سره وه او هغه ویښته په یو ځل په جهاد ته ته هغه ټوپې ایره شوه کور کې ترې پاتې شوه او همدغه روم طرف ته جنګېده هغه ټوپې مسلمانانو ته اطلاع راغله مدینې منورې ته چې دقسې مسلمانان شکست خوري او په خطره کې دي د هغې ښځې ته د خالد ابن ولید ښځې ته اطلاع راغله چې دغسې چل دی هغه حیرانه شوه چې د سره خو د پیغمبر علیه السلام ویښته به وو نو ولې دا ناکامي ولې ده داسې کتلې چې ویې کتل ټوپې په کور کې پرته وه ښځې ټوپې را واغېسته او په اس باندې سوره شوه او روم ته ورپسې لاړه دا د ښځو بهادرۍ وې هلته ورپسې لاړه هغه ټوپې ورپسې یوړه په یو مقام باندې یو بهادر سړی په اس باندې سور دی خالد ابن ولید ول آواز ورکوي څوک یې وی زه ستا ښځه یم ټوپې مې دله راوړې دا واله نو هغه ټوپې واله ورکړه سړي چې بهادرانی نو ښځې هم بهادرانی سړي بزدلی ښځې هم بزدلی د هغوی نر ښځې چې دی نو بهادرانو او بیا خالد ابن ولید خاندان هغو ټول بهادران خلک نو دا د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ هغه بهادری بل طرف ته پیغمبر علیه السلام سره عشق او محبت او د الله په ذات باندې یو باروسه او توکل حیره یو علاقه و حیره هغې کې قلاګانې وي هغه قلاګانې نه فتح کېدې هغه ځای یو عالمو هغه ورته راووته ورته یې وی دا قلا مه فتح کوه مونږ مه وجنه او که ته مونږ وجنې نو زه د ما سره وګوره دا پوڼۍ ده د زهرو پوڼۍ ده را سره بس دا پوڼۍ به زه اوس او پادري لوی عالم دا پوڼۍ به زه اخورم او ځان به مړ کړم زه به خودکشي وکړم نو د مسلمانانو دا طریقه وه چې هغوی به جومات ته څه نه وي عبادت خانې ته به یې څه نه وي پادریانو علماو ته به یې څه نه وي چې څوک جنګېدل هغوی سره به جنګ کوو چې څوک نه جنګېدل هغوی ته به یې څه نه وي نو وی زه به ګورې دا خودکشي وکړم دا زهر به زه وخورم خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ورته وی دا زهر مهر چاته څه نه وایي مرګ او ژوند دا د خدای په لاس کې دی زه به دا قلا فتح کوم خامخه او ته ولې د دې زهرو نه یارېږې چې یاره دا زهر به ما مړ کړي ته راکړه دا پوڼۍ ماله چې دا ما مړ کړي
او غنیمت وګڼه خدای چې دی وخوري چې زر ختم شي هغه ولا پونه ورکړ خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ پونه داسې لاس کې ونیوه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم خلیته ورواچو هغه پادری وای دا زهر دانه خطرناک زهر دی دا چې چا جبل اوړي دي نو وای هغه بیا دا حال نه دی ویلی چې د دې زهر خوند سینګو اسم دستی ختم شوی دی خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ اقص ولاړو صرف تاریخ لیکلی دی وای معمولی خوله پیراله نور زره برغته سونه د الله په نوم اوس کله الله نوم باندې چې یې سم نه زهر چاته سوی عقیده دومره مضبوطه او کلکه وه دا د کلکې عقیدې خاوندانو مرګ ولا په داسې حالت کې راغی اخیری وخت کې یو اس په کور کې ولاړو او یو غلام یو دا دوه کسه د سره په کور کې نور هیڅ نه دغه توره او زغره او دا خو د هغوی لباس او دا به کور کې نور هیڅ هم نه نن سبا چې یو معمولی ملازمي هغه چې د نوکرۍ نه ختمیږي هغه یوه بنګلې په اسلام آباد کې یو بلې په کراچۍ کې یو بلې په پېښور کې او هغه لوی کروڑپتی وي او بیا زمونږ جرنیلان صاحبان ګناه ده چې په دې خوله باندې وي دا غټه ګناه ده هغوی څه کوي غټې غټې جزیرې اخلي خالد ابن ولید لوی کمانډر د مسلمانانو چې وفات کېده یو اسو د جړام پې څوک نو د اس د سترګو نه اوښکې بهېدې هغه ورپسې جړل نور ورپسې د جړام څوک نو چې کله مدینې منورې ته اطلاع رااله چې خالد ابن ولید وفات شو په خپل کټ پوزي باندې نو په مدینه منوره کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پابندي لګولې او څوک په مړي باندې جاړې نه نوحه به نه کوي خلق ټینګېدي نه شو خپله د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لور هغې چغې والې او جړلې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حیران شو چې زه څنګه دا خلق منې کم د جړا نه دا خو نه منې کېږي ځکه دا غیر اختیاري جړا وه نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د په مرګ باندې اجازت وکوي ځکه څوک جاړي نو جاړي دي دا د بل چا په مرګ باندې اجازت نه دی شوی دا د خالد ابن ولید چې نور څوک په د جړا نو ټولي دنیا په جړل خپل خاندان نو هیڅوک یو غلام او یو اس او دغه توره او دغه سیزونه دغه نه میراث کې پاتې او په بدن کې خپل مرګري ته وای دا یو وخت په وته ښکارا کړوي دی کې وګوره یو لیږځې پکې شته روغ پکې نو دا بل خپې وته وخوله خېټې وته وخوله شی وته وخوله ټول بدن ذره بر ځای پکې روغ نو چې هغه په تورو په نیزه باندې نه لګېدلې مرګ د الله په لاس کې دی په جنگونو باندې نه دی چې یو سړی به جهاد کوي هغه به مړ شي خالد ابن ولید په خپل کټ پوزي باندې په خپل وی لکه د اوخ په شان زه په خپل کټ باندې مرم نو دا د کلکې عقیدې خاوندانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره عشق محبت او بهادران خلکو امانتګر خلکو دیانتدار خلکو دا صفاتونه صحابه کرامو کیو دغه صفاتونه دی الله مونږ ټولو کې راولي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى الله تعالى على خير